السلام علیکم دوستانو، خدای دې چې جوړ راغاست. د نن په ویډیو کې زه غواړم چې ستاسو سره بعضې داسې بنیادي کمانډونه د لینکس شیر کوم چې یو څوک چې لینکس استعمالوي هغه تقریبا هر روزه نو دا کمانډونه هغه استعمالوي. نو دا کمانډونه لکه فرض مثال څنګه موږ یو فایل د یو ځای څخه او بل ځای ته څنګه کاپی کولی شو، یا څنګه موږ یو فایل ډیلیټ کولی شو، یا یې رینیم کولی شو، نوم یې ورته تغیرولی شو، یا څنګه موږ یو فایل د لینکس د یو فولډر څخه بل فولډر ته موف کولی شو د کاپی څخه بغیر، او څنګه موږ یو فولډر یا ډایریکټری جوړولی شو، یا څنګه په یو کمانډ باندې څو مختلفې ډایریکټری چې یو په بل کې دا څنګه سره جوړولی شو، څنګه موږ دا بیا ډایریکټري بیرته ډیلیټولی شو، یا په دې کې دننه بعضې فایلونه ډیلیټولی شو، یا ټول فایلونه ډیلیټولی شو. نو دا داسې هغه بنیادي کمانډونه دي کوم چې تقریبا هر روزه یو یوزر یې استعمالوي. که څه هم د نوي اپریټینګ سیسټمونه چې دي د لینکس په شمول په هغه کې ګرافیکل یوزر انټرفیس دی، لکه ګوي چې ورته وایي، هلته تاسې تلای شئ چې فایل تاسې ووینئ او د ماوس په ذریعه هلته رایټ کلیک کوئ او هغه ډیلیټوئ. خو هغه چې دی یو ډېره سلو پروسه ده، او که څوک چې لینکس اډمنسټریټر یې یا بالخصوص په آی ټي کې کار کوي، هغه 90% هغه په ټرمینل باندې کار کوي. نو په ټرمینل پر سر باندې چې تاسو کار کوئ، تاسو دا کمانډو ته ضرورت لرئ. نو دا کمانډونه چې دي دا که په ټولو اپریټینګ سیسټمو کې استعمالیږي، که لینکس یې، که وینډوز یې، که ماک یې. خو دا کم چې موږ دلته زده کوو سینټیکس یې فرق کوي او کمانډ فرق کوي. یعنې د وینډوز کمانډونه مختلف دي، خو دغه فنکشنالیټي دغه یو شی ده، خو کمانډونه یې مختلف دي. نو زه به ستاسو سره هغه شیر کوم. نو راځئ چې ډیمو ته ولاړ شو. دا کوم سیسټم چې تاسو ونی دا Ubuntu 22.04 ورک سټیشن دی، کوم چې ما په یو بل ویډیو کې چې هغه لینک په زه په ډسکرپشن کې تاسو سره شیر کوم. که تاسو تر دغه ځای پورې داسې خپل سیسټم نه سیټ اپ کړی، تاسو هغه ویډیو کتلی شئ چې په هغه کې زه یو ورچوال باکس باندې د Ubuntu 22.04 ورک سټیشن انسټالوم. نو کوم وخت چې تاسو دا انسټال کوئ، بیا نو دلته موږ لاګین کیږو د اډمن یوزر په قسم او راځو ټرمینل ته. ټرمینل چې دی یو اپلیکیشن دی چې په لینکس کې انسټال شوی دی، که غواړئ چې تاسو اکسس وکړئ. ما خو وختي هم خلاص کړی دی، خو دا تاسو پر دغه ځای باندې کلیک وکړئ، دغه ټول اپلیکیشنونه چې تاسو انسټال کړي دغه معلومیږي درته. او که فرض مثال اپلیکیشنونه مو ډېر یې، تاسو دلته سرچ هم کولی شئ. نو ژوند کې ما ټرمینل د وخت څخه خلاص دی، نو زه به راسم ټرمینل ته. اوس که موږ ls -l کمانډ وکړو، تاسو وګورئ دلته مختلف فایلونه دي چې یو test.txt دی، یو admin دی، یو admin.py دی، او نور چې دی دا بیا فولډرونه دي. که غواړئ که تاسو فایلونه نه لرئ، تاسو یو کمانډ دی د ټچ په نامه touch.xyz.txt. د ټچ کمانډ چې دی تاسو ته یو خالی فایل جوړوي، او تاسو دا کمانډ رن کړئ او بیا راسئ ls -l ته، تاسو وګورئ چې xyz یو .txt فایل جوړ شوی دی، او د دې سایز چې دی 0 دی، ولې په دې کې هیڅ شی نشته. لکه موږ کټ هم کو xyz.txt، هغه تاسو وینئ چې هیڅ شی نشته په دا فایل کې. خو د یوازې تاسو .txt فایل نشئ جوړوي، مخکې کې ایکسټنشن د txt ورکوي. تاسو هر رقم فایل جوړولی شئ، لکه تاسو هلته وینئ admin.py هم ما جوړ کړی دی په دغه کمانډ باندې، او admin فایل چې بغیر ایکسټنشن دی هغه هم ما جوړ کړی دی بغیر د ایکسټنشن او په دغه کمانډ باندې. او یو بل شی چې ما غوښتل تاسو سره شیر کړم، که فرض مثال تاسو غواړئ چې په دې فایل کې ولیکئ یا یو شی ولیکئ، نو دوه قسمه کولی شئ. یو دا دی چې تاسو یو ټکسټ ایډیټر استعمال کړئ، لکه نینو
نو یو ټکسټ ایډیټر دی او زه ورته وایم xyz.txt دغه فایل راته خلاص کړه په ټکسټ ایډیټر کې دغه دی تاسې دلته وګورئ لور نو لیکلی دی دغه یو ورژن نمبر دی چې انسټال شوی دی نو زه دلته فرضاً لیکم xyz کوم شو تاسو غواړئ چې دا سیف کړئ تاسې کنټرول ایکس ووایئ او بیا شفټ وای چې سلیکټ کړئ چې یس نو دی تاسو ته وایي چې په دغه نام یې سیف کوئ مو ورته وایي یس انټر وکړئ اوس چې ls ماینس l کوئ نو تاسو وګورئ چې په دې کې دا د 22 بایټه لیکل سوي دي ولې چې موږ هغه اپډیټ کړئ یو بله طریقه چې په کوم تاسې هغه کولی سئ هغه دا کمانډ دی چې تاسې اکو ولیکئ او اکو که زه ولیکمه چې لاین نو دوه لارې دي یو داسې دی که زه دغه یو دانه سنګل رایټ ایرو استعمال کوم او بیا ولیکم xyz.txt د دې معنا دا ده چې کوم شی چې تر د مخه څه ما په xyz.txt فایل کې لیکلی دی دغه لاین به هغه به پاک سي او پر ځای به دغه لاین ولیکل سي نو که زه دا وکړم او اوس راسو cat xyz.txt وګورئ تاسې وګورئ هغه پخوانی لاین چې موږ لیکلی و هغه د بینه ولاړی او دغه لاین راغلی دی که موږ ls ماینس l تاسې دا نوټ کړئ چې دا ته د مخه 22 بایټه اوس به خامخا مختلف نمبر مشترک که دا 21 بایټه شوی دی یو رقم داسې دی اوس که فرض مثال زه ولیکم چې دا اپینډ کومه چې هغه لاین دی او بل لاین دی ور اډ کړي بیا تاسې بیا اکو لیکلی سئ د کمانډ لاین باندې نو د یو پر ځای موږ دوه دا لیکو xyz.txt اوس چې موږ وکړئ اوس چې موږ لاړ شو xyz.txt وګورو تاسې وګورئ هغه چې شوی دی دا بل چې شو راغلی دی هغه پخوانی لاین هم و که تاسې هلته وګورئ چې کوم وخت موږ اول اډ کړئ دلته یو لاین و اوس دا بل لاین دی اوس که زه ولیکم یو بل جمله ولیکم اوس راسو موږ کاټ وکړو this is the third line دا په اخر دریم لاین دی او بل کوم شی چې زه غواړم چې تاسو ته وایم هغه که ستاسو په کیبورډ کې به خامخا دغه لوړ او کښته ایرو کی که تاسې هغه لوړ ایرو کی ووایي تاسو ته پخواني کمانډونه راځي چې تاسې استعمال کړي دي که بیا ووایي بیا د هغه څه تر د مخه نو داسې کوم شی چې د هغه تاسو وختي کوم کمانډونه استعمال کړي هغه وختي تاسو ته دلته لینکس ځان سره ساتلي په هغه ایرو کیز باندې تاسو چې پورته وښته ولاړ شئ پخواني کمانډونه اکسس کولی شئ خو دا دغسې یو سایډ څه شي نو اوس که موږ غواړو چې کوم ls او دلته راسو دغه فایلونه دي زموږ سره او موږ دا غواړو چې دا کاپي کو فرض مثال چې شته ډاکومنټس ته نو کوم کمانډ چې هغه موږ استعمالولی سو هغه کاپي دی cp کوم فایل موږ کاپي کوو موږ د xyz.txt فایل کاپي که او کوم ځای ته کاپي که ډاکومنټس ته یو بل شارټ کټ چې زه غواړم چې تاسو ته در وښایم هغه دا دی که تاسې وګورئ چې دلته ډاکومنټس چې دی کپیټل ډي ده بیا او ده کوم وخت چې تاسې دا دوه ولیکل او تاسې د ټاب کی ووایي هغه تا ته خپله دوی کمپلیټوي ولې اول په ډي او باندې بیا نه کېدی ما چې سی ووایي هغه په دا خاطر چې که تاسې وګورئ ډي او هم د ډاکومنټس دپاره ده هم د ډاونلوډز دپاره ده اما کوم وخت چې تاسې سی وال اتومات لینکس پوسټ چې تاسې غواړئ چې ډاکومنټس ته ولاړ شئ نو تاسې ورته وایاست چې دا فایل چې دی دا د اوس کوم لوکیشن چې دی د هغه ځای څخه کاپي که او ډاکومنټس فولډر ته نو چې انټر ووایئ اوس چې بیا راسو ls وکړئ ګوره یو فایل xyz.txt دلته هم شته په څه شي کې په دغه زموږ په اوس فولډر کې کوم چې اوس pwd وایي /home/admin فولډر کې نو یو فایل دلته هم شته که موږ اوس دا وکړو چې
ls کمانډ رن که په ډاکیومنټس فولډر کې تاسو وګورئ چې یو فایل هلته مسته. نو دا یو بل څه چې دی طریقه ده چې تاسې ضروري نه دی چې تاسې ولاړ سئ سی ډي ډاکیومنټس ته پس له هغه بیا ls وکئ. دا یوه طریقه ده. اما که تاسې یو فولډر لرئ تاسې مخته یو فولډر یا تاسې ما غواړي چې د هغه فایلونه وګورئ چې په هغې کې څه شي دي تاسې ls غواړئ چې ls کمانډ رن کړئ تاسې ls کمانډ رنوئ او بیا د هغه فولډر نوم ورکوئ چې رن مو کوي تاسو ته ټوله فایلونه د ښکاره کوي. نو دا خو څو د کاپي کولو طریقه دا دی چې موږ یو کاپي مو دلته پرته ده یو په دا ځای کې ده. اوس که زه غواړم چې ګرسره دا test .txt د دغه سلاش هوم سلاش اډمن څه و ډاکیومنټس ته موو کړم چې بله کاپي نه وي بس دغه فایل دی زه غواړم چې بس هغه ځای ته یې موو کړم لکه کټ او پیسټ. یو خو دا دی چې کاپي پیسټ دی یو کټ او پیسټ دی دا یو ځای څخه کټ کوي بل ځای ته وړي. نو د هغه دپاره چې کوم کمانډ دی هغه MV دی موو. نو موو ورته موو test.txt فایل هغه طریقه یې ده و کوم ځای ته چې کاپي کوئ هغه کاپي کیږي. نو اوس که موږ ls رن کوو اوس ګورئ هغه test.txt فایل نشته او که موږ ls ډاکیومنټس وو تاسو وګورئ چې هغه په هغه ځای ته موو شوی دی. نو دا یوه طریقه ده. بل کمانډ که فرض مثال موږ د xyz.txt فایل دی موږ وایو چې دا xyz.txt فایل په ډاکیومنټس کې abc.txt فایل سي. نو زه کاپي کوم هغه کوم شان چې په دا فایل کې دننه دی هغه به دغه سي ما زه نوم د فایل چې دی هغه په دا نوي لوکیشن کې موږ غواړو چې abc.txt ورکړو. نو د هغه دپاره بیا کاپي کمانډ xyz.txt تاسو ډاکیومنټس دلته زه ورته وایم چې کوم وخت چې ته کاپي کوې نوم یې ور چینج کړه کاپي یې کړه as a abc.txt فایل. اوس برعکس اوس چې بیا وګورئ xyz خو شته ls ډاکیومنټس تاسو وګورئ هغه abc.txt دی. اوس که غواړئ چې هغه abc.txt وګورئ چې رښتیا دا هغه فایل دی موږ به یې واره xyz.txt وګورو ګورئ دغه درې لاینه پکښې کې دي. اوس که موږ غواړو چې abc.txt وګورو ګورئ فایلونه هغه فایل دی ما ځې نوم یې چینج شوی دی. نو دا رقم تاسو چې کاپي کوئ تاسو نوم هم ورچینجولی سئ. او فرض مثال موږ ووایو چې ls xyz.txt فایل دی تاسو دا فیصله وکړه چې بس به abc.txt چې دی دا صحیح نوم دی د دې دپاره او موږ باید دغه فایل رینیم کو. نو د رینیم کولو دپاره کوم کمانډ چې تاسو استعمالوئ هغه موو دی. په موو کې دا کمانډ تاسو وګورئ دلته اپشنونه مختلف راځي. موږ ورته وایو xyz.txt فایل په abc.txt فایل واړوه. دا دواړه په دغه فولډر کې دي. موږ وایو چې دغه فایل چې دی موو که دغه فایل و دغه نامه ته که ستاسو په یاد وي که موږ موو کوو مازې دا فایل د یو لوکیشن څخه بل لوکیشن ته موږ مازې دغه د فایل نوم ورکوئ او هغه کوم ځای چې ډیسټینیشن و هغه مو ورته وویل. اما په دې کمانډ کې تاسو دوه نومه ورکوئ چې د یو نوم څخه کوم چې اوسنی نوم یې دی ته یې دغه نوم ته ورکوئ. نو دغه لږ څه کنفیوزینګ چې دی دا رینیم اصلي کار چې دی د رینیم دی خو دوی دا لینکس موو کمانډ ورته استعمالوي. اوس چې موږ دا وکړو اوس ls وکړئ هغه ګورئ دا فایل چونکې موږ الفابیټیکلي ټوله شیان چې کېږي ګورئ دلته سر ته راغلی دی. اوس که موږ بیا وګورو چې دا رښتیا هغه فایل دی هغه فایل دی. نو دا څه شي سو دا کاپي مو وکړئ موو مو وکړئ رینیم مو وکړئ. اوس نو کوم کمانډ چې د ډیلیټ دپاره دی هغه ریموو کمانډ دی. نو دا ریموو کمانډ چې دی دا ډېر قوي کمانډ دی. ډېر باید څوک د احتیاط دا کمانډ استعمال کړي ولې په لینکس په ټرمینل کې څه شی نشته ریسایکل بن نشته. که زه یو څه شی فایل دلته په دا ریموو کمانډ باندې وکړم بیا هغه فایل بس بیا د عمر دپاره ولاړی بیا یې ریکوري امکان نه لري. که څه هم تاسې وګورئ دلته ربیش بن شته
نو دوه رقمه موږ دا چی کولای شو. اوس که اول به زه په هغه د چیش په طریقه وکم د ګوبي په طریقه باندې که زه راځم دلته فایل شته فایلز دا فایلز اپشن چې استعمال کړي دا لکه په وینډوز کې مای ډاکیومنټس چې دی abc.txt دی admin.py فایل دی. زه دا باندې رایټ کلیک کوم ورته وایم چې موو ټو ربیش بین. کوم چې دا موو ټو ربیش بین سو ګورئ که اوس دلته راسئ دلته دا راغلی دی او بیرته ورته وایه ریسټور فایل فرام ربیش بین او ګورئ دلته بیا ډیلیټ فرام ربیش بین. کوم وخت چې تاسې ډیلیټ فرام ربیش بین وایي زما خیال شاته هغه ریموو کمانډ استعمالیږي. که موږ د لینکس کوډ وګورو کیدای شي دا موو ټو ربیش بین داسې لکه یو فولډر چې جوړ کړي کوم وخت چې ورته وایي چې دا ډیلیټ که موو ټو ربیش بین یې که د یو لوکیشن څخه راخي او بل لوکیشن ته یې مازې کاپي کوي او ری یې بس پرېږدي چې هغه په خامخا شاته به یو ډیټابیس لري په ډیټابیس کې به دا لوکیشن لیکلی چې دا د کوم ځای څخه اول کاپي کړی و. نو بیا چې کوم وخت اوس موږ ورته وایو ریسټور دی بیرته دا د موو سو او دلته رالی بیرته abc.txt فایل ته. اوس د هغه فایل زه په ریموو کمانډ باندې ډیلیټ کوم. ورته وایم ریموو abc.txt فایل abc.txt فایل لاړی ډیلیټ سو. اوس که زه راسم ریسایکل بین امټي دی. نو دا پرسه دا ګرافیکل یوزر انټرفیس چې دی دا کوم وخت چې لیکل سوی دی دغه یو فنکشنالیټي ورکړې ده اما په لینکس کې خپله د ریسایکل بین هیڅ کانسپټ نشته. یعنې دا داسې یو فنکشنالیټي دی چې موږ تاسې هم لیکلی شو. لکه ما چې ویله فنکشنالیټي داسې کیدای شي چې یو فولډر چا جوړ کړی ورې فایل چې موو کوي ته ورته وایي چې دا اوس پوزیشن یې کوم یو دی هغه ورته وایي فرض مثلا سلاش هوم سلاش اډمین کې دغه فایل دی تاسې هغه د ځان سره په یو فایل کې سیف کوئ یا په یو ډیټابیس کې سیف کوئ فایل موو کیږي. بیا چې کوم وخت بیرته تاسو غواړئ چې ریسټور کړئ هغه یې بیرته هلته کاپي کړئ یا موو یې کړئ او که غواړئ چې ډیلیټ یې کړئ ریموو ډیلیټ فرام ربیش بین هغه بیا دغه ریموو کمانډ پر استعمالوي او دا فایل ډیلیټ کوي. نو په دغه کمانډ چې دی دا ډېر د احتیاط کمانډ دی. یو بل پوینټ چې ما غوښتل ستاسو سره د هغه باره کې خبرې وکړم هغه که تاسې هغه ما پخوانی ویډیو لیدلی د دې څه مخکې موږ د فایل پرمیشنز په باره کې خبرې وکړې په کوم کې چې موږ زده کړله چې یو فایل ریډ رایټ او اکزیکیوټ پرمیشنونه لري او هغه د اونر دپاره د ګروپ دپاره او د ادرز دپاره. نو ما غوښتله چې په هغه پر اساس باندې دا چک کو چې هغه پرمیشنونه د ریموو کمانډ باندې کوم تاثیر لري که نه لري. نو که فرض مثال یو فایل او یو یوزر یې چې هغه هیڅ پرمیشنونه دا فایل باندې نه لري آیا هغه کولی شي چې دا فایل ډیلیټ کړي که یا نو د هغه دپاره یو دوه شیان مهم دي. یو د فایل پرمیشن دی څونه چې د فایل پرمیشن په باره کې خبره ده هغه تاثیر دونه نه کوي اما په کوم فولډر کې چې دا فایل دی هغه ډیر مهم دی. که په هغه فولډر باندې د یوزر رایټ پرمیشن ولري دی دا فایل چې په کوم چې په دا فولډر کې دی هغه ډیلیټولی شي او که رایټ پرمیشن پر هغه فولډر نه درلودی بیا دی هغه فایل نشي ډیلیټولی. نو راسو چې دلته په مثال باندې سره وګورو که زه ls-l کمانډ رن کړم دلته یو فایل دی تاسې وینئ چې admin.py او پر هغه پرمیشن دا دی چې یوازې admin یوزر ریډ پرمیشن لري نور هیڅوک هیڅ رقم پرمیشن پر دا فایل باندې نه لري. دا فایل که موږ دا وګورو په admin فولډر کې دی که یو فولډر شاته ولاړ سو سلاش هوم ته او ls-l رن کو تاسو به وګورئ چې پر اډمن فولډر باندې چې اونر اډمن دی او ګروپ هم اډمن دی ریډ رایټ او اکزیکیوټ اډمن یوزر لري اما څوک چې په اډمن ګروپ کې دي کوم یوزران هغه یوازې ریډ او اکزیکیوټ پرمیشن لري او څوک چې ادرز دی هغه یوازې ریډ پرمیشن لري. نو بیرته به ولاړ سو اډمن ته
فولډر ته. اوس چې چینج به سو داسې یوزر ته کوم چې ټیسټ یوزر دی، هغه زموږ ټیسټ یوزر چې دی هغه په اډمن ګروپ کې دی، خو اډمنسټریټر یوزر نه دی. که تاسو زما پخوانی ویډیو ته د یوزر په باره کې که هغه وګورئ، تاسو ته معلوم شي اډمنسټریټر یوزر چې دی لکه روټ یوزر هغه هر شی په کنټرول کې لري، پر هر شی باندې پرمیشن لري، هر شی کولی شي. او دا نورمل یوزران چې دي هغه یو لیمټ لري، یو کنټرول لري. نو چینج به سو اول و روټ یوزر ته. سوري نو بیا به چینج سو ټیسټ یوزر ته. نو اوس که زه ls -l کوم، تاسې وګورئ چې زه په هغه فولډر کې یم او اډمن فایل دی. که زه وایم چې اډمن فایل وګورم admin.py cat permission denied. که زه غواړم چې دا فایل ریموو کړم، دی زما څخه پوښتنه کوي ته غواړې چې دا فایل ډیلیټ کړې، زه ورته وایم یس permission denied. نو اوس به داسې وکړو چې ولاړ به سو یو لیول شاته، ls -l وکړو. دلته یو بل فولډر دی د وی باکس یوزر فولډر، په کوم کې چې د فولډر اونر دی وی باکس یوزر او ګروپ چې دی وی باکس یوزر. او پرمیشن دا دی چې اونر چې دی د دې فولډر هغه ټوله پرمیشنونه لري، ګروپ هم ټوله پرمیشنونه لري، او ادرز هم ټوله پرمیشنونه لري. نو موږ به دا فولډر ته ولاړ سو. که زه دلته راسم او یو فایل جوړ کم، خالی فایل په نامه د remove underscore test.txt ls -l وکم، تاسو وګورئ چې دا یو امپټي فایل دی، خالی فایل دی، او اونر او ګروپ یې ټیسټ دی، او ریډ رایټ او ریډ رایټ د اونر ریډ رایټ پرمیشن لري، ګروپ ریډ رایټ پرمیشن لري، او ادرز یوازې ریډ پرمیشن پر لري. نو اوس که زه غواړم چې دا فایل د ټیسټ یوزر څخه اډمن یوزر ته واړوم چې اونر یې ور چینج کړم او پرمیشنونه یې ور سخت کړم، او بیا په ټیسټ یوزر باندې به موږ ټیسټ وکولې. په دا خاطر باید موږ په ټیسټ یوزر ډیلیټ کو، ولې چې موږ یو وارې دلته اډمن یوزر هم په ټیسټ یوزر باندې مو admin.py ډیلیټ کړیو، کوم چې ډیلیټ نه سو، او هغه هم په دا خاطر چې ټیسټ یوزر چې پرمیشن یې نه درلودی، رایټ پرمیشن یې پر اډمن فولډر نه درلودی. نو د هغه لپاره ټیسټ یوزر خپله دا چینج زما خیال ته زه ټیسټ کوم چې زه وایم ګروپ دی هم یوزر دی هم اډمن یې، او ټیسټ دی هم اډمن یې، دا پرمیشن not permitted ولې د دې لپاره باید ته اډمن یوزر اوسې. نو که موږ اگزیټ سو او روټ سو او بیرته دغه کمانډ، دا کمانډ بیا زه یو ویډیو جوړوم په هغه کې ټوله تشریح ورکوم، اوس لپاره تاسې دا اګنور کړئ. او که زه وګورم یوزر ته رالم او دلته جام admin ls -l کو، سو وګورئ چې د دې اونر د ټیسټ څه و اډمن یوزر ته سو. دا کمانډ استعمال کړئ change owner دا یوزر دی چې دا اونر کیږي او دا ګروپ کیږي، چې دا یوزر که او دا ور ګروپ که او دغه فایل داسې اونر یې چینج که. اوس به موږ د دې پرمیشن هم ور چینج کو، 400 ته وی کو. ls -l کې تاسې وګورئ چې یوازې
اډمن یوزر دا ریډ کولای شي او سوپر یوزر کولای شي، ولې خو اډمنسټریټر دی. اوس که زه بیرته ټیسټ یوزر ته واوړم او ls ماینس l کوم، تاسو وګورئ چې دا نو اوس زه غواړم چې دا فایل ډیلیټ کړم. اما فرق په دې فایل او په admin ډاټ پی وای کې دا دی چې د دې لوکیشن چې دی په وی باکس یوزر دی. که زه یو لیول شاته ولاړ سم ls ماینس l کوم، وی باکس یوزر باندې موږ ریډ رایټ او ایگزیکیوټ پرمیشن لرو، پر admin فولډر باندې موږ نه درلودی. نو اوس کوم لاړ سو وی باکس یوزر ته او ls ماینس l کو او بیا ویل چې remove underscore test.txt. پوښتنه وکړه چې وه تاسو ډیلیټولی شئ؟ موږ ته ووه زه غواړم چې ډیلیټ یې کړم، ls ماینس l ووایم، فایل ډیلیټ شو. نو فرق لکه څنګه چې ما تشریح تاسو ته درکړه فولډر پر پرمیشن باندې چې شي دی. که څه فایل باندې موږ پرمیشن د ریډ رایټ نه لرو، اما موږ فایل ریډوو رایټوو نه، موږ یوازې ډیلیټوو. اما فولډر کې چیرې چې دا فایل وجود لري، که اورې موږ رایټ پرمیشن ونه لرو، موږ دا فایل نسو ډیلیټولی، او که موږ رایټ پرمیشن ولرو بیا موږ دا فایل ډیلیټولی سو. نو دا پوینټ خو کور سو. اوس په لاړ به سو بیرته به اډمن یوزر سو، نو بیرته اډمن فولډر ته رالو. بل کوم پوینټ چې ما غوښتل چې زه تاسو ته تشریح درکړم هغه د فولډر جوړولو دا دی. فرض مثال زه غواړم چې یو فولډر جوړ کړم په نامه د اگزامپل. نو دا کوم کمانډ چې د هغه دپاره استعمالیږي هغه mkdir example make directory example چې ls minus lo تاسو وګورئ example فولډر سته. او بیا دا دی چونکې ما یې اډمن یوزر کړی دی، اډمن یوزر یو اونر هم دی، ګروپ یې هم اډمن یوزر دی. اوس کوم زه غواړم چې په اگزامپل فولډر کې په ډایریکټري کې یو بله ډایریکټري جوړه کړم د ټیسټ په نامه، د ټیسټ 1 په نامه. په هغې کې دننه بیا بله ډایریکټري جوړه کړم د ټیسټ 2 په نامه، په ټیسټ 1 کې بیا بله ډایریکټري ټیسټ 2، او دا غواړم چې په یو کمانډ یې جوړه کړم. نو زه mkdir وایم make directory minus p، بیا وایم چې اگزامپل خو ستا، په اگزامپل کې یو ټیسټ 1 فولډر جوړ کړه، بیا په هغه کې ټیسټ 2 فولډر پسې جوړ کړه. اوس که موږ راسو ls اگزامپل کو، تاسو وګورئ ټیسټ 1 پکښې کې دی. که زه ورته وایم په ټیسټ 1 ls کا، تاسو وګورئ ټیسټ 2 پکښې کې دی. که زه وایم چې ټیسټ 2 ls کا، تاسو ګورئ چې هلته بیا هېڅ شی نشته. نو دا مثال. اوس که موږ وغواړو چې دا ټیسټ دا اگزامپل ډایریکټري دا ډیلیټ کو، نو که زه نورمل څه شی ووایم کمانډ چې ریموو اگزامپل، تاسو وګورئ چې دا ډایریکټري ده. ډایریکټري cannot remove example is a directory. د دې دپاره چې موږ غواړو چې دا ډایریکټري ډیلیټ کو، باید موږ ریموو ته یو بل اپشن ورکړو. د هغه دپاره مثال دا دی remove minus r example. remove minus r معنا ریکرسیو، معنا کوم شیان چې دننه په ډایریکټري کې دی اول هغه پاکه، پس له هغه بیا د اگزامپل ډایریکټري. نو دی به اول ځي، اول به ټیسټ 2 ډایریکټري پاکوي، پس له هغه به ټیسټ 1 ډایریکټري پاکوي، پس له هغه بیا اگزامپل ډایریکټري ډیلیټوي. نو که موږ دا رن کو او ls minus lo اگزامپل نسته، نو راځئ چې بیرته بیا اگزامپل ډایریکټري جوړه کړو. دا وار به اگزامپل نه جوړو، ته به ولیکو میک ډایریکټري فولډر په نامه مو یو ډایریکټري جوړه کړه ls minus l. که موږ دلته ولاړ سو فولډر په نامه دا د ډایریکټري سته. اوس که زه غواړم چې که زه cd سم فولډر ته او وګورم هېڅ شی نسته، زه غواړم چې ټچ کړم څو فایلونه جوړ کړم abc.txt xyz.txt
123.py 21.py ls minus l2 ګوره دا ټوله فایلونه جوړ شول. نو اوس که زه وغواړم چې یوازې ټکسټ فایلونه ډیلیټ کړم او زه د فولډر د باندې یم، یو رقم که غواړئ چې ټکسټ فایلونه ډیلیټ کولی شئ په ریموو کمانډ باندې، هغه دا دی ریموو star.txt. نو هر هغه فایلونه چې په اخر کې .txt راځي زه هغه فایلونه ډیلیټولی شي. ls ووایئ ماینس ال، زه ګورئ هغه ټوله فایلونه ډیلیټ شوي دي. اوس که زه یو لیول شاته ولاړ شم او زه غواړم چې ټوله پای فایلونه ډیلیټ کړم یا ټوله فایلونه چې په فولډر ډایریکټري کې دي، که زه غواړم چې یوازې پای فایلونه ډیلیټ کړم زه داسې کولی شم ریموو فولډر star.py لکه پخوا لکه بله پله چې موږ text.txt وکړه. او که زه غواړم چې ټوله فایلونه ډیلیټ کړم بیا چې سټار ورکړئ ټوله فایلونه ډیلیټ کېږي. اوس که موږ ولاړ شو ls فولډر وکړو هېڅ شی نشته پکې کې، نو دغه رقم موږ فایلونه ډیلیټ کول. په دغه رقم تاسې کولی شئ چې که فرض مثال زه ټچ کمانډ ووهم ټچ 12.py 21.py abc.py ورکه دلته وګورو ټوله پی وای فایلونه. او که زه غواړم چې یوازې دا پی وای فایلونه فولډر ته ډایریکټري ته کاپي کړم یا موو کړم، زه ورته لیکم چې موو star.py to folder. که راسو ls minus l تاسې وګورئ ټوله پی وای فایلونه تللي دي، او که نشته زه فولډر وکړم ګوره ټول هلته تللي دي. نو دا خو څه ده، که اوس تاسې غواړئ چې دا ستا دا فولډر ډایریکټري ریموو کړئ بیا بېرته ریموو ماینس r فولډر هلته ورته وایئ yes ls folder ls minus l ګوره هغه ټوله ډیلیټ شوي دي. نو دا یو بیسیک د فایل او د فولډرز دپاره کمانډونه وه چې ما غوښتل ستاسو سره شریک کړم. نو خدای دې وکړي چې تاسو ته مفیده ثابته شوې، او که کوم سوال یا کوم پوښتنه یې تاسې په کامنټس کې زما سره شیر کړئ، زه به انشاءالله جواب درکړم. او که ستاسې دا ویډیو خوښه شوې نو لایک یې کړئ او چینل افغانستان انفوټیک ټوټوریل چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو شیر کړئ خپلو دوستانو سره. نو د بل ویډیو دپاره په خدای سپارم تر هغه وخته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.